مسله دا شپږمه مسله دا ده کله سړی قرباني کوي قرباني دوران کې ملنګ راشي غریب خزه غریب سړی رااله یا گاونډي قرباني نه کړي سوال جواب راولېګو الک الک خو راولېګي یا تخپل دي ځین کې رال چې یا هر څه صورت جوړ شو یا کور کې خزه आवाज وکړو یا سړیا ته ها هغه یو تیکو د پاره خو یو دوسی خانه خو راولېګا ته استاد خپل به مړ نشي لکه صبر وکړه او لال کړم نه دي او تاسو د تیکو غم پیدا شو ټول ورځ به خو کړه او نه زما د تازه خو خریره خو چې د سرمن دي تلانی وستي او یو سیخ دی وخوري نو بل فرض د څه ضرورت را پیښ شو چاله غوخه ورکه او التم مشترک دی هغه سره یو خدای د خپل کور سره دی باځي کسان دومره شومانی چې سو پوری دا به بوره تیکه تیکه کړي نه ماشوم نم دی کنه ورګي هلکه ولی او شمروکا دا خو یې سیکړي نه دي خپل کور کې خو یې نشته قلاره خوري څنګه چې سرمن کوله د سټنه خو غره لري کا هغه ورته خوري او دا نور کټ کوي دا څه خبره البته دا عزتمندو که پردي کسان د سره پکې شریک دي نو به اجازه ضروری دی چې چاله خبر کې ټول ته یار دا ملنګ راغله دا پلانې غریب لغواري وری کو کنو او ټول وای چې بس وری کا نو بس صحیح وری کته او باز عالمانو به دا شرط لګولې چې بده کې د نظر یې سني منخته پکې نه باز کسان یو یې سم منخته کړي چې دا غي سم پکې نه یا که داغه پکې ویم خو چې به مالدار لورنه کې ځکه مالدار باندې منخته نه کیږي که غریب سره دی نو بس وری کا نو بهر حال د تقسیم نمخ کې چاله څه ورکولې چې پر ځامن دی سره سم مشکله نه د ځان باندې مسخته وي او ماشومان باندې په خزو باندې مراتي ټوي